کابل د 4,000 امریکایي سرتیرو په ویستلو باندې څه غبرګون ښودلی دی. سلامونه درنو لیدونکو، د ویډیو تر اخره زموږ سره اوسئ چې په دې مهم خبر شئ. د افغانستان جمهوری ریاست له دغه هیواد څخه د 4,000 نورو امریکایي سرتیرو ایستلو په اړه رپورټونو ته په غبرګون کې هیله ښیي چې د یادو سرتیرو کمیدل به د افغان سرتیرو د روزنې او سلا مشورو په بهیر هیڅ ډول اغیزه ونه کړي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقي پرون شنبه د جون په 28 او د چنګاښ په 9 په کابل کې خبريالانو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې 8,600 امریکایي سرتیري حضور لري چې په وینا یې افغان سرتیرو ته د سلا مشورو او روزنې په برخه کې بسنه کوي. هغه وویل چې د افغانستان او د امریکا متحده ایالات دوه اړخیزه اوږدمهاله اړیکې لري چې په وینا یې د سرتیرو په شمیر پورې نه دي تړلي. دا په داسې حال کې ده چې دوه امریکایي چارواکو CNN خبري شبکې ته ویلي چې د دغه هیواد چارواکي له افغانستان څخه د 4,000 امریکایي عسکرو د وتلو په اړه وروستۍ پریکړې ته نږدې شوي دي. CNN وړمه ورځ جمعه جون په 26 او د چنګاښ په 6 له دغو چارواکو چې د نوم د نښودلو په شرط یې دغه خبرې کړي دي، دا یې هم ویلي چې د یاد شمیر سرتیرو په وتلو سره به افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4,500 تنو ته راکم شي. دوی همدارنګه زیاته کړي چې د دغو سرتیرو په وتلو سره به له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو ته زمینه برابر کړي. د CNN ریپورت وایي چې افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمښت به د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د مشورې ورکونې او روزنې په بهیر باندې به منفي اغیزې وکړي. ریپورت ویلي امریکایي ځواکونو افغانستان کې په تروریستي عملیاتو کې داعش سره تړلو ډلو او د القاعده پاتې جنګیالیو باندې تمرکز لري. د CNN ریپورت پر بنسټ د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر که څه هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو وروستۍ پریکړه نه ده څرګنده شوې، خو د پر دغه موضوع د ناټو مشرتابه سره بحث کړی دی. د ناټو سرمنشي یس سټولټنبرګ د جمعې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو له دفاع وزیر سره په یوې خبري ناسته کې ویلي چې دغه بنسټ به په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره خپل شتون تضمین کړي. هغه وویل دغه کار به د ناټو د شریکانو او متحدینو سره په نږدې همغږۍ ترسره شي. قطر کې د طالبانو او د امریکا د سولې تړون پر بنسټ چې د روان کال د فبروري په 29 لاسلیک شو، امریکا او د ناټو غړي ځواکونه باید د 14 میاشتو په اوږدو کې افغانستان پرېږدي. له دې سره د ناټو او امریکایي چارواکو په کراتو دا ټینګار کړی دی چې د دوی د ځواکونو وتل به امنیتي شرایطو ته په کتو ترسره شي. د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 14,000 څخه 8,600 تنو ته راټیټ شوی دی. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او که زموږ یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب یې کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.